السلام علیکم مینوالو، زه یم منظور تاثیر او ډیره موده بس در سره د ارمان په شیشه باندې یو خپل غزل شریک کول غواړم. غزل څه داسې دی چې وایي زما په رنګ چرته جړا دې کړي، زما په رنګ چرته جړا دې کړي، چرته یو شپه دې په صحرا کې کړي. زه څنګه وکم اعتبار ستا په خبرو اشنا، زه څنګه وکم اعتبار ستا په خبرو اشنا. یوه خبره دې ټول عمر په رښتیا کې کړي، یو ځل بیا ووایه. زه څنګه وکم اعتبار ستا په خبرو اشنا، یوه خبره دې ټول عمر په رښتیا کې کړي. او ما ورته ویل چې په رڼا کې راشه، ما ورته ویل چې په رڼا کې راشه، ویل سپوږمۍ ته دې کتل چرته رڼا کې کړي. او تاثیره راغلم د ښاره ځکه، تاثیره راغلم د ښاره ځکه، لیونی هره خبره راته ناکې کړي. او دا نظم در سره شریکوم چې وایي پورې په دې غر کې لیونی د چا وجلې، پورې غر کې په دې پورې په دې غر کې لیونی د چا وجلې، او زخمي په وینو رنګ یې زڼګی د چا وجلې. لاش هم د ډېرو ورځو نه و پروت په دغه غر کې، لاش هم د ډېرو ورځو نه و پروت په دغه غر کې، او پته یې هم نه لګېدله چې دی و د غره په سره کې. ګزارونه د چړو ورباندې شته دی، سره داغونه د ګولو ورباندې شته دی. دا ظلم کړی ورسره کم یو انسان دی، ما ته نه ښکاري انسان دا خو حیوان دی. ظلم وشو را سره چې ما سپوږمۍ یادوه، په خپل ګاونډ کې مې وړه شانتې جینۍ یادوه. صرف په دې مې شوې قاتل د ژوندون، صرف په دې مې شوې قاتل د شبخون. زما په زړه کې چا تصویر زخمي دی، او ظالمه بس که چا تقدیر زخمي دی. هغه ظالم د زړه په سر وخلم، چاړه په لاس په ځیګر وخلم. چغې د خولې نه مې بې اختیاره تللې، د زړه نه وینې مې بې واره تللې. سترګې مې ورو ورو پټېدلې یاره، د ستا په یاد کې جړېدلې یاره. د ستا نامه به چې په خوله راتلله، بیا کلمه کله په خوله راتلله. د ستا نامه چې به په خوله راتلله، بیا کلمه کله په خوله راتلله. ما جنازه د غره په سر کې شوي، ما جنازه د غره په سر کې شوي، او ټوټې ټوټې مې وجود ځکه په غره کې شوي. ما جنازه د غره په سر کې شوي، ټوټې ټوټې مې وجود ځکه په غره کې شوي. قبر مې هم د غره په سر جوړ شوی، کلي ته راشه مخامخ د غره په سر جوړ شوی. په قبر کېږ د سره ګلونه یاره، مکړه په قبر مې ویرونه یاره. په وینو رنګ کپړې سنبالې ساته، چې هیر دې نشم ځان سره کلیوالې ساته. دا حادثه د زړه په وینو لیکم، دا حادثه د زړه په وینو لیکم، تاثیره خیفه فریادونه لیکم. دا حادثه د زړه په وینو لیکم، تاثیره خیفه فریادونه لیکم. ډیره زیاته شکریه. دغه یو نظم او غزل مې در سره شریک کو. تاسو ټیم مې واغستو، معذرت غواړم. وقاص ارمان صاحب تاسو ډیره زیاته شکریه. په الله باندې ګران شي چې تاسو مونږ ته وخت راکو. اوریدونکو انشاءالله بیا به در سره په نیکس پروګرام کې ملاقات کوم. تر هغه وخته پورې په لوی الله مې سپارم. د الله په امان. अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूलें।